دا واخان د هغه ستراتیژیکه او غرنۍ سیمه چې د منځنۍ اسیا په زړه کې د افغانستان په شمال شرقي برخه کې شتون لري. په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي امارت ځواکونه چې ځان دفاع وزارت په چوکاټ کې یادوي، په یوې خپرې شوې ویډیو کې هغه څلي ورانوي چې د پاکستان لخوا د افغانستان په داخل کې جوړ شوي وو. دوی په دې ویډیو کې وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره یرغل یا هم خپل واک لاندې راولي. مرزهای افغانستان بعد از فتوحات امارت اسلامی 300 الی 400 متر اینا اشغال کردن و اصلی هدف اشغالش هم همین آب است. یا بسته مربوط به افغانستان باشه، این آب منظوری فتوحات بود در افغانستان مجاهدین محسوس جنگ بود. اینا از وقت استفاده کردن تا به طرف پاکستان گشتن و اگر آب ضرورت دارن پاکستانی ها دیگه باز این از راه دیپلماتیک و از راه سیاسی با امارت اسلامی گفتگو کنن و ضرورتشون از اون رفع کنن. دیگه اگر هر ملکی که در خاک افغانستان تجاوز کنن انشالله برای اونا جواب دندانشکن میدیم. هیچ ملکی را دیگه اجازه نمیدیم که در افغانستان تجاوز کنن و اشغال کنن. ما تا جانی که داریم از خود دفاع میکنیم. په ورته وخت کې د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین مني چې د اسلامي امارت ځواکونو په واخان کې د پاکستان لخوا په تیر کې ایښودل شوي موانع له منځه وړي او زیاتوي هغه ادعا به حقیقت نه لري چې پاکستان په واخان سرحدي سیمه کې د افغانستان خاوره تصرف کړې ده. بله، ادعای تصرف خاک افغانستان توسط پاکستانی‌ها در امتداد خط مرزی واخان حقیقت نداره و یک پروپاگاند و دروغ است. اما موانعی را که در گذشته ایجاد کرده بودند در خاک افغانستان و توسط نیروهای امارت اسلامی شکسته و از بین برده شد و خط فرضی که از مرکز داده شده و سابقه داره و همه مردم گواهی اوست. مجاهدین از همون مواظبت میکنن. کدام تخطی و کدام چیزی هم از طرف پاکستانی ها نشده است. بیشتر جنبه تبلیغات داره و کلی حقیقت نیست و مجاهدین در منطقه حضور دارن. هیچ نوع تشنجات فعلا در منطقه وجود نداره. پر همدې مهال د سیاست له ډګره شنونکي په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي چې واخان د ډیورند دسیسې یوه برخه ده او په دې اړه دسیسه جریان لري. همداراز دوی اسلامي امارت په دې برخه کې په بېغوره سیاست تورنوي او خبرداری ورکوي چې بې له واخانه به افغانستان جیولیتیک ارزښت ونه لري. د افغانانو تشویش پر ځای ولو د واخان په اړوند باندې لویه دسیسه جریان لري. شروع یې د ښاغلي کرزي و د غني په وخت کې سوې وله، اوس هم ادامه لري. د اسلامي امارت چارواکي دي لطفا د ولس سره هغه څه شریک کړي چې حقایق دي. بلې دوی د واخان په خرڅلاو کې لاس نه لري، ولې دوی د واخان په اړوند باندې بېغوره سیاست لري. دغه سیاست د دې باعث کیږي چې یو ورځ موږ واخان د لاسه ورکړو، دوی به وایي چې دا کار چا کړی و. موږ ته دا مهمه نه ده چې چا وطن پلورلی دی، موږ ته دا مهمه ده چې نننی حاکمیت باید وطن وګټي، د وطن هغه برخه چې موږ د لاسه ورکړې ده او د تور پنجاب تر کنټرول لاندې ده هغه بیرته باید په لاس راوړو. موږ ډیورند په رسمیت نه پیژنو. واخان هم د ډیورند د دسیسې یوه برخه ده چې د افغانستان جیوپولیتیک ارزښت په هغه پورې تړلی دی. بې له واخانه تاسې په افغانستان کې جیوپولیتیک ارزښت نه لرئ. تاسې یوه داسې جغرافیه یاست چې محتاجه به یاست. بې له تاسې به ستاسې ثروتونه د نورو کیږي. دا په داسې مهال ده چې څو ورځې وړاندې د واخان پر سر ناندرۍ راپورته شوې چې د اسلامي امارت د ویاندویانو په ګډون شهاب الدین دلاور د کانونو او پټرولیم وزیر لخوا په کلکو ټکو رد شوې.